قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ورته وایو راغلي دغه ساحې د سایټ انجینر سره خبرې لرو چې دغه پروژه څه وخت بشپړه کیږي او د دې ترڅنګ موټرونو ته به څه وخت اجازه ورکړي چې په دغه باندې تیر شي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب چې وخت راکړو. لومړی د لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. نوم مې سید احمد دی، د سایټ انجینر په حیث دلته د اسفالټ انجینر په حیث دلته کار کوم د ساحه کې. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. دغه پروژه چې تکمیل شوه 2 کیلومتره پروژه ده چې د کابل د ارغندۍ څخه د میدان وردګ ولایت تر میدان ښار بازار پورې ده. دغه په عموم کې ټوله 28 کیلومتره ساحه ده چې د ارغندۍ نه تر میدان ښار چوک پورې 14 کیلومتره کیږي او د میدان ښار د چوک تنها د میدان ښار د چوک دغه یوه حصه پاتې ده چې 900 متره ده او د دغه چارې سبا په خیر سبا بشپړېږي. د اول لیر ای ټي بي ده، اول لیر چارې بشپړېږي انشاءالله. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. دغه سړک د کیفیت په اړه هم لیدونکو ته ووایي چې څنګه د کیفیت څومره کیفیت لوړ کیفیت باندې جوړ کیفیت خو انشاءالله بیخي په لوړ کیفیت باندې جوړ شوی او ډېر په اساسي ډول سره جوړ شوی دی. نو زه خپل وطنوال ته دا اطمینان ورکوم چې ډېر په اساسي شکل باندې جوړ شوی دی سړک. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. دا چې دغه سړک مخکې هم تیر کال کار پې شروع وکړ انجینر صاحب، نو دلته د زیات وخت ووتلو. لامل یې څه و انجینر صاحب؟ لامل خو یو د ژمي د رارسېدو سره کارونه وځنډېدل او بل لامل مخکې د کابل د ارغندۍ نه تر میدان ښار چوک پورې د یو رقم مواد د بسکوش په نامه چې د هغو څخه سی ټي بي ورته وایي سیمټ ورسره ګډېدل. د سیمټ لامل و چې هغه یو څه وخت نیولی چې خپل مقاومت پوره کړو. ډېره مننه. دوهم لاس لایت څه وخت ورکول کېږي او د دې ترڅنګ لوی موټرونو کوچني موټرونو ته به څه وخت اجازه ورکړي چې په دې باندې تېر شي؟ موږ خو وروسته 4 ساعتو اجازه ورکوو په کوم ځای کې چې لیر ولري موټر پرې پورته شي او په اسانۍ سره کوشي. وروسته 4 ساعتو موټر کړلی شي چې په رفت آمد وکړي. او دوهم لاس لایه به څه وخت پیل شي؟ دوهم لاس هم انشاءالله 3 ورځې یا 4 ورځې وروسته به پیل شي. 3 ورځې یا 4 ورځې وروسته. ډېره مننه انجینر صاحب. دا چې د وطن په بیارغونه پرمختګ کې لوی لاس لري، نو څومره خوشحاله یې؟ یاره بیخي درته ووایم چې بیخي احساسولی نه شم. دومره خوشحاله یم چې ډېر دې خوشحالۍ احساس کړم. هغه پارچې کې هغه دی ای وطن می سازمت، تا زنده یم می سازمت. ډېره مننه. که هیوادوالو ته کوم پیغام نه لري نو کیمرا د خدمت کې ده. مننه هیوادوالو ته دا پیغام لرم چې ټولو لاس په لاس شو او د وطن په آبادۍ او د وطن په بیا رغونه کې لاس په لاس شو او وطن جوړ کړه او وطن پرمختګ وکړو. پرمختګ په لور روان کړو. د کابل کندهار د لویې لارې د رغولو چارو لومړۍ برخه چې 14 کیلومتره اوږدوالی لري په اساسي ډول نن تر مرکز میدان ښار پورې بشپړه شوه. د کابل کندهار لویه لار چې په څو برخو کې کارونه تیر کال شروع شوي اوس نږدې په بشپړېدو ده.
د سرپرست حکومت په واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د بیا رغولو او رغولو چارې په چټکۍ روانې دي.